جنید بغدادي رحمت الله علیه ان شاء الله واقع به درته د یو وخت کې چې بیان کړم. دا ډېر لوی بزرګ انسانو، مخکې پهلوانو او بیا تر ډېر لوی بزرګ ولی الله ختلی، ډېر لوی بزرګ، ډېر زیات مریدان. یو مرید ورله راغی ویجی حج ته مې زړه کېږي، نه را سره اوښه شته او نه را سره خرچه شته، هېڅ هم نشته، پیاده به لاړ خرچه خو پکار ده که نه. په هغې زمانو کې به خلک په اوښانو باندې تلل. جنید بغدادي رحمت الله علیه ول یو دینار یې ورله ورکړ. وایي زه په دې دینار کې تاله الله برکت پیدا کړي. برکت دی نه وي چې دا دې د الله زیات کړي، نه دی که د الله برکت پیدا کړي. هغه دینار یې واغېسته او ورله یو احرام ورکوي، زما د احرام والا، او چې کله په میقات باندې تیریږي او قافلې سره ځې، د میقات نه مخکې د احرام وتړه، بیا د عمرې د حج نیت به د هغې ځای نه قافله هم کوي، ته به هم وکړې. ځان سره احرام واغې، جوړه دوه درې جامې هم ځان سره واغېستې او بار ته ووت، په لاره باندې ولاړ دی. که چته قافله په دې لاره باندې حج لتله، زه به م ورسره ملګری شم، یوازې خو په لاره شله پته قافلې سره به لاړ شم. یو روز ولاړ دی، بله ورځ ولاړ دی، په درې مرض یو قافله را روانه ده، په اوښانو باندې خلک را روان دي. ده پې سلام واچو، هغوی هم پې د سلام جواب ورکړ. وروره څه کوې؟ هغوی ورته یاره مونږ خو حج لځو. ده ورته یې زه حج لځم، خو دومره خبره چې تاسو سره سورلی دي او زه یوازې یم، یوازې راته تګ ګران دی، نو تاسو سره به زه په مزه مزه ځم. هغوی ورته یې حج له دي؟ وایي یا. وایي یاره داسې چل دی چې موږ حج له را روانو، نو موږ سره یو ملګري و، موږ د هغه دپاره هم د څاروي انتظام کړی و. هغه ملګري راته وی چې تاسو په لار راځئ او زه به در سره لاړ شم. د هغه کور له موږ راورسېدو، اوښ هم ورله اخېستی و، هغه بیمار و، موږ ته پته نه لګېده چې دی به کله جوړېږي. موږ هغه ته ایسارېدی خو نه شو، او د هغه اوښ را سره یې دی. موږ وی دا به څه کور ته واپس بوځو، ځان سره به یې بوځو، به دې ته راخېږي. اوس دینار برکت ته ګوره، اوښ ورته میلو شو. په لاره چې به کله قافلې کم ځای کې دمه کوله او هغوی په خپل مابین کې پیسې را تن کړې وې او ځان له به خوراک پخوم، نو د جنید بغدادي رحمت الله علیه دی مرید ته به مې راځه لکه موږ سره خوراک سکاک کوه. نو د جنید بغدادي رحمت الله علیه چې دا کوم مرید و، دی به هم ځان سره کېنه، وایي موږ سره خوراک موږ سره کوه. دی به په خوراک باندې ځان سره کېنه، ده به ورسره خوراک شروع. هغوی به وی میلمه دی، څه به ځان له یوازې اخلی پخلی کوي، دی به هم ځان سره په خوراک باندې کېنه. بل دی کې چې به قافله دمه کړو، هغوی به خوراک کو، بیا دته به میلمه راځه موږ سره خوراک کوه، دی به ځان سره په خوراک باندې کېنو. بل دی کې چې به بیا هغوی دمه کوله، میلمه راځه موږ سره کېنه، موږ سره خوراک کوه، دی به ځان سره بیا په خوراک باندې کېنو. لاړ په ځای به هغوی وی دی به څه خوراک کوي، خوراک به وله تیار، هغوی پخو دی به هم کېنو، د یو کس په هغې به زمونږ کټوې څه کمه شي. لامړه رامغې په مینا کې په عرفات کې چې به هغوی کټوې پخوله، ردي سوی هم پخوله، خوراک یې وکړ. چې کله حج یې وکړ واپس راغی، جنید بغدادي رحمت الله علیه ورته حج دې وکړ؟ ورته وی یا. ورته وی زما هغه دینار دې څه که؟ ورته وی چې دینار نه خو یو کاسیره هم نه ده لګېدلې. وی ما تا ته برکت دعا کړی چې الله دې پکې درته برکت پیدا کړي. دا مې نو ویلې چې دا د الله پاک زیات کړي. دغه برکت و ټوله قصه یې ورته دوکړه. وی دغه برکت و چې د تلو خرچه دې په یو شوه، د راتلو خرچه دې په بل شوه، هلته دې خوراکونه په بل باندې شو، او دینار هم ورته مال خپل دینار واپس راکړه، دینار یې ته واخیست. نو چې الله پاک په یو شي کې برکت واچي، دې ته برکت وایي. دینار هم اقا په ځای باندې پاتې شو، او د جنید بغدادي رحمت الله علیه چې کوم مریدو هغه پکې حج وکړ، دې ته رونو برکت وایي. برکت الله دې زمونږ او ستاسو په مال په اولاد په هر څه کې برکت پیدا کړي. اصل شی برکت دی.